لکه هغه یار ته دې زنګ ووهه که نه بیا ورک شو یار نه تېرېږه مړه هغې باندې هسې 2 روپۍ مه خرابه د دنیا بې غیرته دی دونه بې غیرته انسان دی ګوره نن یې معلومه داسې کار کوو چې اوس د ډوډۍ خبره هم کوو د جنګ خبره کوو ډایرکټ به چې ډوډۍ کې به ځان نه کړي او جنګ کې به وتښتي ځان وباسي ډېر تا هم نه معلوم کړی نه لکه دا خو دا اوس دا خبرې وکړې اوس به راشي اوس به راشي که نه دومره زه ته نور نه شم ویلی هغه دی راغلی ته ګورې عمر یې د اوښ دی د اوښه سلام علیکم هغه دا دی تا چې ښودو څوک دی نو ته اوس ما نه پېژنې مرداره دا دی که په دې راځي دغه دی چې مونږ سیناري پروګرام چمتو کړی دی او یو 2,000 روپۍ هم راغوستي دي بالکل تیار یم بالکل تیار یم چا ډوډۍ کوي چا نه ده کړې خپله روپۍ رالو او 2,000 روپۍ زه به 1,500 درکوم ولې ته مونږ نه خان یې یا غریب یې در به کومه مړه ښه 2,000 بدله درکړم 2,000 به پوره رالي او یا نرۍ غوښې ته خامخا به یې راخلي ښه نرۍ غوښې ته مې زړه شوی دی دا نرۍ غوښه به نن خورو انشاءالله د خدای بنده چې خو هلکه بلې خبرې نه یې خبره مړه خبره کوم مړه پټاپټ یو تیار یو هلته مړه بل کلي کې چې دی مونږ جنګ کلی دی او کسان به راته ناست یار زو ورځو پې یاره خامخا به پې ورځو نو اوس د نرۍ غوښه د جنګ دپاره نه شو پرېغستی بس یاره هغه مهمه ده هو که نه هماغه مهمه ده چې هغې له لاړ شو ها زما پرون رئیس په دې خېټه سې نری درد دی او اوس مې په سر هم درد شو نو زه خو یم چې تاسو لاړ شئ جنګ وکئ ډوډۍ وخورئ او زه به بلې ډوډۍ کې لاړ شم ولې ډوډۍ نه خورئ تاسو نو په خپو مې هم درد شو که نه بیخي دې ونه کېږم تباه شوم لکه دا سړی څه وایي دا ځان ورسوه ځان ورسوه چې حالات مې ګډوډ دي ډاکټر له به ځان رسوم ځه لاړ شه هلکه ودې لیدو بې غیرته انسان دی والا تا صحیح خبره کړې وه ماته ښه زه خو ګوره دروغ خبره نه کوم ډېر یو ورکې که مړه انسانیت څه چل وشو بیا څه چل وشو تا ته ما خبره نه وکړې هغه چا سره مې چې جنګ کړی و هغه هلک سره هغه دښمن مې دښمن حمله کړې ده نو څه وکړو راځئ سراج څه چل دی والکه څه چل دغه سړی نه دی دغه سړی تېر ځل مې په ډانګو والې مو دومره والې را کړي دي او تاسو مې ورپسې راوستی ګورئ چیرسئ راځه سړی خو یاره د ایکشن نه خطري رانه راته ښکاري یاره هلکه هیرول مه کوه راځه چپ شه ګورئ ګندګي رانه څه چل دی بیا دې رامسې د کم فارم نه چرګان راوستي دي بله پیره خو مې لږ والی وې او نن دې اډوکې میده کوم لکه د نسوار دی خوله یې تا چوپ او زه رسولو سوټه تېر ځل خو یوازې ومه ځکه دې والی ومه او دې ځل مې درپسې نه دی یاران راوستي دا دی بټیسټا او ته جان سینا او دا چې دی دې 3 کاله تکوندو کړې ده او چې ملاقۍ شروع کړي کنه په یو ساه باندې 1.5 سل ملا خاړی دغه مې هم کلی دی باډي بلډینګ او 1.5 کال باډي بلډینګ کړی دی او دا د اوبو مرمایه کړه چې اوبو ته ودانګې دشي پکې وزې دشي د دې ډېر صفت مه کوه زه پې ورځمه زما صفت ډېر وش یاره ورځمه پې هله نه ده ته کښېنه زه ورځمه ما ته پرېږده سړی راته ځه الله دې مال شه غلط شومه هلکه څه دې علاقې کې دی زما ملګری دی ولې والی دی هلکه لکه چې ستا هم د اډوکو خارښ کړی نه اډوکې مې خارښ نه دی کړی کاش چې دوه وې نو ما به جنګ کړی وی نو دا اوس وګوره یو کس دی دا د پښتنو رواج نه دی بس نورې منډې نه شم وهلی خو چې بل انډیوال څه شو یار په دې سترګې مې توره تیاره ما ته خو نه ښکاري تا ته ښکاري اول د سر د جنګ نه ما ونې لیدلو تا ته ما ونه ویله چې ما ته یې پرېږده زه به ورشم او ځان نه دې زمری جوړ کړو زه پې ورځم په ژوند کې مې اولنۍ غټه غلطي وه چې ومې مې کړله راځه څه شو بې غیرته سوه زه ګورم ته راځه ورګه په خیر خو وکړه که نه خیر نه تېر شه بې غیرته چېرته رانه وتښتېدې مړه نو ګوره داسې کار دی که نه زه لاړم پولیسو پسې لاړم ما داسې نه چې رانه دې مړ کړي دا شی غټ لیوه دی بله ورځ سره د 8 کسانو ورغلي او والم خوړلي دي په ډانګو موږ باندې چې ته وروس حمله کړې وه چې ته پولیسو پسې تلې نو پولیسو پسې تللی وم لکه چا ویلې لکه د پیکوړې غونده کړي چې ته وغوره خلاصوو ښه اوس په موږ تا را پیکوړه نو ولې اله مورې صبر لږ صبر خبره وکړه تاسو هم ستړي کېږئ په قلاره به ته کښېنم
وبه مې ووایي او خبره هلکه دا ختمه. خبره خو ها، صحیح ده. کښېنم دلته کښېنم کښېنم زه تېرېږه دا یو چیه به دې زه به یو چیه ورته وویمه هی هی درځلو سوټه تېر ځل نه دی تېر ځل خو یوازې ومه ځکه دې ودرځولمه او دا ځل نه دی دا ځل مې درپسې پټي شته خو راغلی درځلو سوټه ځل خو یوازې ومه ځکه دې والی ومه او دې ځل مې درپسې نه دی یاران راوښتي دا دی بټي شته دی بټي شته او ته جان سینا ها جان سینا او دا چې دی دې 3 کاله تکواندو کړی دی سو صبر وکړه راتخته تی هغه بل یار څه شو یار په سترګو مې راځه نور د مزل نه یم بس ودرېږه خو چې بل انډیوال دې څه شو بس یار نور د منډو نه یم خو چې بل انډیوال دې څه شو مونږ چې په جنګ وروسته څه شو زما په دې سترګو تیاره څه راته نه ښکاري څه شو تا ته ښکاري ما خو د خپل هم نه دی لیدلی چېرته لاړې په کوم طرف لاړلې اول نه چې ستاسو جنګ شو دغه جنګ بس نورې منډې نه شم وهلی خو چې بل انډیوال څه شو یار په دې سترګې مې توره تیاره ما ته خو نه ښکاري تا ته ښکاري خو اول د سر د جنګ نه ما ونې لیدلو تا ته ما ونه ویله چې ما ته یې پرېږده زه به ورشم او ځان نه دې زمری جوړ کړو زه پرې ورځم او زه پرې ورځم په ژوند کې مې اولنۍ غټه غلطي وه چې ومې کړله راځه څه شو بې غیرته سوه زه ګورم ته راځه